دا په پلازمینه کابل کې جوړه شوې د سیلو لویه تصدي ده. دغه تصدي د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر وخت په 1933 لمریز کال د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړه شوې ده. دغه لویه تصدي دوی د اوړو ژرندې، دوی فابریکې، د 500,000 ټنو غنمو د خوندي کولو 200 کندوانونه، د برېښنا ځانګړی سټیشن او دوی لوی د اوبو ذخیرې لري. په دغه ودانۍ کې په لومړیو کې له 2000 ډیرو کارکوونکو کار کوه او د کال یې 200,000 ټنه غنم پروسس کول. ما در این تصدی یک فعالیت بسیار بزرگ داشتیم که تقریبا حدود 2000 نفر در اینجا در 3 شیفت کاری کار میکردن و این تولیدات ما تقریبا ما سالانه در حدود 170,000 الی 200,000 تن گندم در اینجا پروسس میشد. په دغه تصدی کې هغه وخت هر ورځ 400 ټنه اوړه برابرېدل او هر ورځ پکې 100 ټنه ډوډۍ پخېده چې پر کورنیو چارو د پوځ وزارتونو سربیره یې پوهنتونونو او روغتونونو ته هم ډوډۍ برابروله. و در 2 آسیا که بعدا ظرفیتشان ارتقا پیدا کرد روزانه 400 تن آرد تولید میشد که سالانه ما تقریبا 140,000 تن آرد اینجا تولید میکردیم و در 2 فابریکه نانپزی که یکیش ظرفیتش 50 تن بود و یک فابریکه نانپزی ظرفیت 70 تن 72 تن که تقریبا ما 122 تن نان روزانه تولید میکردیم. د سیلو د مسئولینو په خبره هغه مهال سیلو د کال له 400 میلیونو افغانیو زیات عواید لرل چې یوازې 120 میلیون افغانۍ دولت ته مالیه ورکوله. و پیشتر گفتم که ما یک فعالیت بزرگ اقتصادی هم اینجا داشتیم با دولت به خاطر از اینکه ما تقریبا حجم معاملات پولی ما حدود بیشتر از 4 میلیارد افغانی بوده یک سال و سطح مفاد ما سالانه 400 الی 500 میلیون افغانی بود که به دولت ما پرداخت میکردیم و در پولوش ما حدود 100 میلیون یا 120 میلیون مالیات یا تکس هم به دولت میدادیم. خو د داخلي جګړو پر مهال د دې لویې تصدۍ ډیره برخه ویجاړه او ځینې تخنیکي وسایل چور او تالان شول. انداسې چې په دغه تصدۍ کې شته اوړه او غنم هم خلکو ترې یوړل. بعد از سال 71 اثر حوادث جنگ فعالیت اقتصادی ما در ماه قوس سال 71 توقف کرد و بعد از او تقریبا یک مدت همین تصدی در سایه جنگ بود که عملا پرسنل تصدی در اینجا حضور نداشت و یک سلسله تخریبات بسیار زیاد هم تاسیساتش هم ماشینریش متحمل شد. په هیواد کې د امنیتي وضعیت په یو څه ارامېدو او د نوي حکومت پر راتلو سره د سیلو د ځینو برخو بیا رغونه پیل شوه، خو هغسې چې لازمه وه مسؤلو چارواکو ورته کار ونه کړ. د دغه تصدي کارکوونکي وایي دلته شته ټول ماشینونه او وسایل د استفادې وړ دي، خو د مخکینیو مسؤلینو د بې پروایۍ له امله بې ګټې پاتې شوي دي. اوس مهال په دغه لویه تصدۍ کې 133 کسان کار کوي چې په شته 200 کندوانونو کې یوازې له 25 نیولې بیا تر 100,000 ټنو پورې غنم ساتل کیږي چې د اړتیا پر مهال هیوادوالو ته په ټیټ قیمت وړاندې کیږي. ما در این بخش اینوواتور کار میکنم و همینجا به حساب سر تکنولوژشان هستم. در این دستگاه کار میکنیم 200 کندو داره. این 200 کندو هر کندوی ما 250 تن میگیره. 50,000 تن گنجایش داره. 2 پای ماشین داریم که ما اردیش چالان میکنیم، فعال است. 3 کندوی گرفت داریم که همیشه پر میکنیم، میتونه که همینجا اگر ببرم ما همین 200 کندو رو داریم 3 کندو میتونیم تیار کنیم. تازه د دې لویه تصدۍ د بیا رغونې کارونه چټک شوي او د دې تصدۍ د مسؤلینو په خبره ډیر ژر به بازار ته خپل تولیدات وړاندې کړي. ما مصمم هستیم بخیر که سیلو را بعد از سالها رکود دوباره به اعمار مجددش از امکانات داشته که خود ما داریم ما میخواهیم که دوباره به خیر اعمار کنیم و با فعالیت مجدد خود آغاز کنیم. این سیلو بسیار قدامت تاریخی داره، تقریبا 100 جریب زمین احتوا میکنه، دارای فابریکات مجهز است که در سطح آسیا شاید اول باشه. ما میخواهیم که همین امکاناتی که ما داریم با همین امکانات دستوری خود کارگرای فنی داریم، انجینیرها داریم، ما میخواهیم فعالیت مجدد خود آغاز کنیم. د دغه تصدۍ کارکوونکي وایي که حکومت ورته پام وکړي کولی شي د دفاع او کورنیو چارو وزارت په ګډون ټولو دولتي ادارو ته ډوډۍ برابره کړي.